سلامونه دوستانو، زه سمیع الله چنار یم او تاسو ګورئ یو بام دوې هواوي خپرونه چې د زرچنار یوټیوب چینل لخوا تاسو ته نشریږي. نن مو د ښار یو کوډګر ورور راغوښتی دی. کوډګر یعنې هغه څوک چې خیر هغه به وروسته درته وایم. دی وایي زه د اصلي کې د افغانستان نه یم، دلته م فقط ډېر وخت تېر کړی دی، راغلی یم. نو دی اصلي د کوم ځای دی هغه نه یم خبر، خو کوډګر یعنې هغه څوک چې کورونه په شر سره اچوي، ژرندې و خواښې په شر سره اچوي او جنجالونه پیښوي په مابینځ کې. د دې دغه کار دی. اوس راځو د ده څه به یو څو پوښتنې وکړو. ستړي مه سئ، په خیر راسئ. د برکلین مین خو به نیدرلند معنا ښه یاست؟ جوړ دي، دی ګرده شکر دی، ښه دي. ما پوښتنه ورڅه وکړله، ما معلومات وکړل. السلام علیکم. دا د هندوانو چم جوړې وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه. خپرونه به را شروع کړو، زه جواب یې راولم. زما پوښتنې یې کړې. تاسو چې دا فعالیت کوئ، دا کوډې چې لیکئ دغه خلکو چې په شر و جنجال سره اچوئ، مطلق غلط. موږ خلک په شر او په جنجال نه سره اچوو، موږ شر او جنجال له منځه وړو. کله مو د منځه وړی دی؟ ټول عمر مو د منځه وړی. خوشحالي مو د منځه وړې ده. اوله پوښتنه، تاسو کوم ځینې خلک تاسو ته ډېر راځي؟ موږ ته هر هغه سړی راځي چې پر سر د مځکې ګرځي او ولري په ځان کې یو دانه کوچنی مشکل. هغه سړی راځي. زه مشکلات لرم، بل یې لري. زموږ غټ مشکلات دي، کوچني مشکل چې کوچنی مشکل ولري لا تر ما پرې ځان رارسوي. غټ مشکل یعنې زما د چپه لاس کار او کوچنی مشکل معنا زه خو شکر مشکلات لرم، خو خپل خدای م لرم. زه هغه ته ورځم، مشکلات هغه ته وایم. ته څوک یې؟ ښه، دویمې پوښتنې ته راځو. ستاسو پیس معلوم دی؟ پیس موږ نه اخلو. د خلکو مشکل ته په کتو سره تاسو پیس اخلئ؟ څنګه کوئ؟ موږ د چا څخه یوه روپۍ نه اخلو. یوه افغانۍ، یو ډالر، یو سینټ موږ د چا څخه نه اخلو. یو ریال، یو درهم. ولې نه اخلئ؟ ما لیدلي دي. نه نه نه، قطعاً موږ د چا څخه پیسې نه. ما تاته وویل موږ د خلکو مشکلات حلوو. موږ خلکو ته ستونزې نه زیږوو. پیسې اخیستل ستونزې زیږول دي، د خلکو مشکلات حلول دا د خیر کار دی. موږ دا کار چې بزه راوله، تور سیرلی راوله، زرغون غویی راوله، شرچایي سیرلی و، دا موږ نه غواړو د چا څخه. که چا ثبوت کوي زه ثابتولی شم. څنګه یې ثابتوې؟ موږ یې نه غواړو. کم عقله، نه پوهېږې، نادان یې. پیرانان هډوکی غواړي. زه اوس ستا مخ ته پر پیري باندې امر کوم. زه 400 برازیلي پیریان لرم. 400 برازیلي پیریان. زه اوس ستا مخ ته دلته امر پر کوم. هغه ما ته وایي چې ما ته د غوایي چیش راوړه، هډ راوړه، د غوایي هډ. موږ بیا مراجعه کوونکي ته وایو. نو موږ بیا کولی شو چې تاسو ته یا دغه تاسو چې د خلک درځي، زه خو شکر نه درځم، الله دې ما جنې وساتي. د خلک چې تاسو ته درځي نو هغه بیا کولی شي چې خالي هډوکي هم درو؟ نه نه، پیرانان یوازې هډوکي نه غواړي. هغه نه خطاوځي. د پیري هډ، د غوایي هډ معنا موږ غویی غواړو. چې وایي د سیرلي هډوکي غواړو معنا تور سیرلی غواړو. نه شوې پوه؟ چې وایي توره چرګه راوله. هغه سیرلی بیا تاسو نه خرڅوئ؟ نه نه نه، هغه پیری پوه سو، سیرلی یې پوه سو، غویی پوه سو، پیری یې پوه سو، چرګه پوه سوله، پیرانۍ یې پوه سوله. دا ولې کرا کښته کېږي؟ مثال د خبرې، چې چرګه د کوچنۍ مثال د خبرې. ښه خیر، راځو درېیمې پوښتنې ته. تاسو چې کوم کاغذ خلکو ته ورلیکئ، دا ولې خاص
د اوسۍ پوستکی غواړي چې پکښې ویې پیچي یا ولې زعفران و پلانکي شي کې ویش او داسې ولې خاص دغه شان غواړي کوډګر صاحب محترم بله تاسو ولې دا خلکو ته کاغذ ورلیکئ ولې خاص ورته وایئ چې د اوسۍ په پوستکي کې وپیچي نو ته څه وایې چې د چا په پوستکي کې وپیچي یو شی دا زموږ چې کوم د پیرانانو رئیس دی هغه په الماتا کې دی په تاجکستان کې دا تخت هلته دی په الماتا کې چیچنیا کې خو به نه یا په تاجکستان کې پخوا په دوشنبه کې و اوس الماتا ته تللی دی هغه وایي هغه د اوسیانو ډېر شوقي و پکښنیوالي نو وایي چې چاته نسخه ورلیکئ په زعفرانو یې ولیکئ د اوسۍ په پوست کې وپیچئ دا ځای داسې نه ټاکه څیرې کړئ سره خلاصې کړئ د اوسۍ پوست پکښې کښېږدئ بیرته پسې وګنډئ مشکلات حل کارونه سم ښه خیر تاسو ګرسره په دا کاغذ کې لیکئ څه دا کې موږ ډېر څه لیکو ډېر څه په دې کې راغونډ سوي خلک وایي په دا کوډو په دې شي کې هېڅ یې نه لیکلي خلک وایي ته څه وایې زه هم دغه وایم تا لیدلي دي و هېڅ یې نه دي پکښې لیکل سوي دې ته وایي د پټو کاغذانو پټې امضاوي یعنی دا د پیرانانو خط دی تا پیری په ژوند لیدلی دي فلمان هم ګورې ګناهکاره تا په ژوند پیری لیدلی دي یا نو د پیري خط به هم نه وینې دا د پیریانو خط دی د پیریانو خپل جلا کلمان دي او خپلې جلا رنګونه دي هغه انسانان نه ویني یوازې موږ یې وینو زه یې وینم مهرباني څه احساس کوئ چې د خلکو کورنۍ او فامیلونه په جنجال سره په منځ کې اختلاف ورته راغلی غلط نه دی ما لیدلی دی موږ نه د چا په فامیل کې جنجال راولو نه په چا کې اختلاف راولو موږ اختلاف د منځه وړو مثلا خواښ یم ژور نه سره چلیږي ښه خبره دا ده چې سره جلا زوی و پلار نه سره چلیږي ښه خبره دا ده چې سره جلا خو الله را باید ورته راوباسو الله را د هغه د چې د بله څه لیرې سي چې مېرمنې درته وویلې چې دا ستا د مور سره زما نه ده جوړه ورته قربان دي سم مور جلا که مېرمن جلا که مشکل حل دی مور پر خپل ځای پرېږده مېرمن جلا بوځه دا مشکل حل دی که زوی درته وویل چې دا ستا د پلاره سره زما نه ده جوړه دا سره جلا که اسلامي شان دې په هغه کې ګناهکاره کېږو د دې کار په ګناه تاسې خبر یاست د چیش په ګناه باندې دغه تاسې کوم کارونه ته به زما د ګناه او د ثواب په اړه فکر نه کوې حق ښه خیر ته دا راته ووایه چې ته دا پرېږده ته دا راته ووایه چې ده خپرونې ته راغله دا ستا دغه نه دی دربار نه دی د دا راته وایه چې غټ ارمان دې څه دی غټ ارمان مې دا دی چې زه نارینه اولاد نه لرم زړه مې غواړي چې نارینه اولاد ولرم 3 4 5 7 ځوانان زامن ولرم ټول زما رقم برابر خلک او داسې د خلکو ستونزې او مشکلات ور حل کړي او د هغو په ښه ورسي دغه خپل ارمان ولې نشي پوره کولی څنګه یې نشم پوره کولی د خپل ارمان ولې نشي پوره کولی چې د خپل نارینه اولاد دغه ارمان ولې نشي پوره کولی ملګرو معلومیږي دی پساو سو راښکېل شوې پساو شوې لږ چې زه وایم د خپل ارمان ولې نشي پوره کولی بله پوښتنه وکړه یا زه دغه پوښتنه کوم بله پوښتنه وکړه خپل ارمان ولې نه پوره کوې څنګه خپل ارمان دغه زه د خلکو ارمانونه ور پوره کوم زموږ د پیرانانو په ټول سیسټم کې دا شی نسته چې موږ د خپل موقع پسې د ځان دپاره استفاده وکړو دا کوم شان چې موږ لیکو خو داسې کېږي لکه رتیک روشن داسې سپېرنګ دی پکښې دغسې دا ولې موږ تاسې خو شکر مسلمانان موږ خو شکر مسلمانان یو موږ هم کوډګران موږ هم څه ووایم څه به نه وایم ځکه چې په ما اړه نه لري خو بیا هم موږ ته شکر مسلمانان یو د اسلام
بناوي او آسماني کتابونه به در معلومې یا د اسلام بناوي شپږ کلمې د اسلام بناوي آسماني کتابونه فرض سنت کتابونه دا د ملایانو کار دی یا توبه وکړه د ملایانو کار نه دی دا د هر مسلمان کار دی چې دغه د اسلام بناوي او آسماني کتابونه او شپږ کلمې او زه خو خپله ملا نه یم سنتونه زه خپله ملا نه یم فرض سنت هیڅ یې نه پېژنې زه ته زما په کار نور کار مه لره دا پوښتنې دا د ملایانو پوښتنې دي دا د کتابو دا غټې غټې خبرې دا غټې خبرې نه دي 5 بناوي زما دغه کوچني زوی زده دي ستا زوی ته به تا ورښولي تا ته ولې ستا پلار نه دي درښولی موږ په دا خپل خدمت کې مصروفه یو موږ په خپل خدمت اخته یو موږ دغه کار په مخه اخیستی دي دا پوښتنې چې ته کوې دا د ملایانو کار دی دا د غټو کتابو کار دی ته زما لمنځونه څه کوې ته زما ماپښین لمونځ څو رکعاته ته زما لمنځونه وم ته څه کوې ماپښین لمونځ په کت راته وایي چې 2 رکعاته بس په دغه یې ځان خلاص کړی دی ډر ماپښین لمونځ څو رکعاته دی وم ته زما لمونځ څه کوې وروره ته زما په ګور راننوځې یا زما سوال او جواب ستا سره کیږي یا ما پر خپل حال پرېږده ته پر خپل حال خوشحاله اوسه ډېره بېادبي دې وکړله که مې نور هم ماپښین لمونځ راته وایه بېادبي نه ته زما د لمانځه ته ستا بېادبي دا ده کشر هلکې ته ماته داسې داسې ګاډي دا تاسو د سهار دا زموږ په سټوډیو کې نارې وایي ازانګې دي په کولې خلک دي د نور کورو څخه د خوب راکښېنول د سهار لمونځ راته وایه څو رکعاته دی اوله کلمه راته وایه ته به زما سره اوله کلمه راته وایه ته به زما سره بېادبي نه کوې اوله کلمه راته وایه تا پر ما د څه فکر کړی دی لا اله الا الله محمد رسول الله اوس د دغې معنا که دې راته وکړه معنا خو نو ته بیا ګوره زما څخه غټې پوښتنې کوې دا هم د ملایانو وو د عالمانو کار دی ترجمې وو معناوې وو تفسیرونه الله دې هدایت درته وکړي هغه ستا پلویانو ته چې ته دا بې ادبي مه کوه دا مې څوم واری دي که مې اوس دلته منتر در باندې وویلي دلې به ځای پر ځای چونګوښه سي دونه چونګوښه په دې کوچ کې به ناست یې چونګوښه به یې لاندې به غورځېدلی نه سي د تندې به مړ سي چپ نور خپرونه پای ته رسو که زه چونګوښه سوم بیا به بله خپرونه کې نه یم نو تاسو د زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ کېدای شي زه چونګوښه نه سم مننه خپرونه پای ته ورسوي هله وي څنګه شو کار یې ونه کوي نه سوم چونګوښه نور خپرونو کې بیا راګرځو والله که مې د چا پلار لا چونګوښه کړي لږ چې وتښتېدی نو شرنګی اوس هم راځي لږ چې په ځینو کې ځغلي نو ملګرو تاسې هم داسې انسانان ته دا کوډګران وو دې شان ته مه ورځئ مننه خدای په امان